هغه هم سړی بس دغه ځینې وهم واخیستل بیا به چې هسې خېټه کې چېرته سړي انسان دغه راځي که نه ګیس میس به رالی په خېټه کې قرار به ورور هغه به ویله بس خبره خو دا خو رښتیا ده زما مار تېر شوی دی مار تاویږي پکې ذهن ته اوس دا پوښي دا یو وهم یې جوړ شوی که نه هلته ورته ښځې ویلي نو چې هغه خېټه به خرابې ده ګیس به پکې رالی ده به ویل چې ګنې زما په خېټه کې بس دغلې دا مار پروت دی نو ډېر خراب شو داسې شو چې ډېر زیات خراب شو غریب به خلکو به کټ کې داسې پاڅه او پاڅه هله باتروم له به یم بو او اوبه به یې موله ورکولې راکېنه او به یې راکېنه غریب بیمار شوی سم نری شوی صحیح نو بس خبره خوره شو چې پلاني زوی ډېر سخت بیمار شوی دی نو ګاونډیانو کې یو زنانه وه زنانه خو بیا ښځې د یو بل په دغه باندې پوهېږي نو هغه په دې چل باندې پوهېدله چې دا بیمار نه دی دا د بنې ورسره ځکه ما ته هم یوه ورځ څه ویلي وو بېګا کوټې په سر باندې څه خبرې کړې وې دا دې څه چل کړی دی خبره باندې پوهېږي نو داسې یې وکړه چې راله او هغه پلار ته ونه وویل پلار یې خفه و چې یاره یو بچی هم د بلې ناسې هم نشته دی د یوې یو خلکو ته ګزاره کوه هغه هم دغه شانتې شو نو هغې ته یې ویل انشاءالله دا به جوړ شي هېڅ مسله نشته دی او زه به یو څو راځم دې باندې دم اچومه دا به جوړ شي نو هغه ګاونډۍ به راتله او د ماشوم باندې بیا هسې بس یو صورت مورت به یې وویل یا به ورته یاد وي یا نه خو څه شی به پور چوپ کړو او یو څو ورځې داسې کېدلې نو اخیره کې اوس د ګیم اخیر دی ګیم اوس ښکاره کېږي نو داسې چل یې وکړو یوه ورځ راله او ځان څه یو نری مار هم راوړو او د مار نه هغه غاښ ماښ هم لرې کړي و زهر مهر کار یې نه کاوه او اوس دا تاسو ګورئ دا ځینې خلکو پرې سر باندې کېږي دا څه ګپ نه دی دا هسې هغه زهر یې ترې لرې کړي څوک یې پرې خولې ته نه باسي نو هغې نه زهر لرې کړي هغه د چیچلو ماده ترې نه لرې کړی شوې وه رالې او هغه مار یې دا ماشوم و دی بس ویل تاسو لرې شئ زه دې باندې خپل دا مهم خلک جدا شو هغه مار یې راواخیسته د ماشوم د پرتوګ وغیرې ته یې ورننیسته په هغه ځوان و دی غریب بېګانې دوایانې خوړلي دي هغه ټوله نشه وه د غټې غټې دوایانې سړی پروت و سره نو هغه راله او د پرتوګ ته یې ورته دغه ورننیسته ده مار نری او بیا وروستو خلک هم راجمع شو بیا ورته ویل پاڅه بچو پاڅه او دمه مې پوه ویله او چې کله یې پاڅو نو مار خو بس دغه ښکته ترې راوغورځېدو نو ورته ویل ستا په خېټه کې نه مار و هغه دی ګوره دا څو ورځې مې دمولې او نن هغه دی ترې راوغورځېدو بس مار یې چې ولیدو بس ماشوم نه عکاسه بچی چې هغه ورځ ته ورځ بېرته پرې راوېدو دغه دی برابر بله ورځ چې ګورو یو غټ کوټ یې اغوستی دی مزېدار روان ژمی دی پروګرام یې برابر کړی خو روغ دی لکه څنګه چې شی برابر شو ولې هېڅ هم نه و وهم و دغه ته دا وهم جوړ شوی چې ستا پرې خېټه کې مار دی نو هغه وهم چې کله لاړی په خپله جوړ شو نو معتزله وایي سحر نشته دی د سحر اثر نشته دغه شانتې وهم سړي ته وایي جوړ شي وایي د هغې د وجې نه کېږي خپل اثر نشته زموږ اهل سنت والجماعت وایي خپل اثر شته دی دې کې الله ایښی دی خو نور ته ووایه اعوذ نو په پیغمبر باندې سحر شوی او بیا الله رب العزت